ښه ملګرو بیا هم ښه راغلاست. په اوله ویډیو کې ما تاسو ته ویلي چې د دې ګیم هره برخه ګټل به زه تاسو ته ښیم. په نوي ویډیو کې تاسو د دې ګیم ځینې شیان درښیم او څنګه اخلو او څنګه خلاصو. صحیح دی ملګرو، راځئ چې ګیم شروع کړو. ملګرو سٹارټ ګیم باندې کلیک کوو او په دې سور اپشن په دې باندې اول کلیک او دې جنبه دا شی واخلئ او بیا په دا ورکس پرته په دې باندې کلیک او دا چاقو او دا تیږه بیا واخلئ ملګرو. بیا په دې باندې کلیک او دا دواړه واخلئ ملګرو. ښه ملګرو دا شی هم څه واخیستل بیا به دلته راسئ دغه لرګی به اوکې کړئ. صحیح دی ملګرو، بیا له دې څخه بعد دغه به اوکې کړئ. صحیح دی ملګرو، بیا به دلته ورکړئ سره بیا به دا واخلئ. صحیح دی ملګرو، بیا به دلته راسئ. صحیح دی ملګرو، دلته به دا وایي او بیا به دا وایي او بیا به دلته تیږې ور واچوئ. ښه دا کار هم وسو. اوس راځو دروازه داسې خلاصو. اوس به دروازې ته ور واچو او دروازه به خلاصه سي. ښه دلته راځو دا باکس ده او نور شیان پکې دې کې اوس کار کوو. بیا دا دروازه به هم خلاص وکړو ملګرو. دا ځای به ووایي او دلته به دا د بایک ده هغه به واخلو زنځیرای دا به دلته ورکړو ملګرو. دلته دې څخه دا شیان واخلو بیا به ترې وځو او بیا به راځو د چوکۍ ته او بیا به چاقو وکېږو بیا به دا باندې وکېږو او دا به هم واخلو. بیا به دې ځای ته راسو او دا به بیا هم واخلو. صحیح دی ملګرو. ملګرو داسې دی کوډ دی دا په یاد ولرئ. دا دواړه ملګرو کوډ دی یو دا هم دواړه په یاد ولرئ. صحیح دی ملګرو. ملګرو نور کوډ هر شی به دروازه خلاصو په بله ویډیو کې درښیم ځکه دا ویډیو اوږده کېږي. نن دا طریقه در زده کړئ پوه شئ ملګرو. بله طریقه به انشاءالله بله ویډیو کې درښیم. نور هم خدای سپارم. الله په امان ملګرو.